د خوشحالۍ بنیاد په دنیا او په آخرت کې هغه په دې دی چې ته د خپل ځان سره حساب کتاب کې که ته غواړې چې دا زړه دې روغ وي که نه روغ او دا زړه دې ګډوډ نه شي نو وخت په وخت د خپل ځان سره حساب کتاب کوه د دې حساب کتاب د لاسه انسان د خپل ځان عیبونه ویني او چې عیب دې کله په ځان کې ولیدو نو بیا به ته کوشش کوې چې دا عیب د ځان نه لرې کړې دا فایده ده د حساب کتاب چې ته کښېنې ځان سره او سوچ وکړې چې زه په ترقۍ یم که زه په کته را روان زما امید ده انشاءالله تاسو ټولو په ترقۍ کې او په تاسو کې به کمزوری زه یم خو بیا هم که انسان په هر حالي په کوشش دا پکار دی چې سړی وخت په وخت د خپل ځان سره کښېني چې صرف الله یې او دی والله او د دغه ټیم کې د خپل نفس سره خبرې شروع کړي د خپل ځان سره خبرې شروع کړي چې تا څه کړي دي ته به څه کې ستا را روان وخت کې څه طریقه ده دا چې دې څه کړي ته په هغې باندې راځي آیا ته به په هغه طریقې کومه چې پخوانۍ ده که نه دې کې به څه بدلون راولي او دا قسمه سوالات او انشاءالله دې وضاحت ښه مخکې را روان ده دې ته وایي محاسبة النفس او الله په قرآن کې په دې باندې امر کړی دی سورة الحشر کې الله رب العزت وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ایمان والو ویریږئ د الله نه ولتنظر نفس ما قدمت لغد او ودې ګوري هر نفس چې د سبا دپاره څه لېږلي دې ته حساب وایي ودې ګوري هر نفس چې د سبا دپاره څه لېږلي قیامت ته دومره رانږدې که وایي سبا دپاره دې څه لېږلي لکه څنګه چې دنیا والا کښېني وایي سبا دپاره دې څه کړي دي آخرت والا چې کښېني د آخرت بچي دینداره خلک هغوی دا سوچ کوي وایي قیامت ته دې څه لېږلي دي دغه ایتونو کې الله مخکې یو خبره کوي او ډېره یعنی عجیبه خبره ده خو که د چا زړه ویښي هغه به پوهېږي الله وایي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم مه کېږئ په شان د هغه چا په شان چې الله یې هېر کړی نو الله یې هېر کړو د هغوی نه ځانونه د هغوی دا ډېره عجیبه خبره ده لکه دې څه ونیوي الله د قرآن په بل ځای کې الله دا خبره کړې ده موږ یې هېر کړي موږ هم یې هېر کړي ده او دا لوی تبعي ده لویه تبعي چې عرش والا ته هېر کړي او چې عرش والا ته یې هېر کړي نو تا یادوي څوک او چې عرش والا دې یادوي نو ته هېر کړی چای چې الله یې هېر کړي خو ته ختم شوې خو دلته د ناشنا تعبیر فانساهم انفسهم الله یې هېر کړو الله د هغوی نه د هغوی ځانونه یې هېر کړو سړی وایي چې ځان د چا نه هېرېږي موږ خو دا سهار ماښام چې دا کومه منډه ووو او دا شپه ورځ مې یو کړي دي د ملا تیر مې خپل مات کړو دا خو دې لپاره کوو چې خپل ځان راته یاد دی نه خپل ځان هېرول څه ته وایي کله چې یو سړی دین یې هېر کړي که نه او الله یې هېر کړي پیغمبر یې هېر کړي د ده نه ځان یې هېر دی ځان ته څنګه هېر دی قبر کې به دې څه کوي دې طرف ته د سوچ نشته الله مخې ته به دې څه جواب ورکوي دې طرف ته د سوچ نشته دی جنت ته ځي که دی جهنم ته روان دی دې طرف ته سوچ نشته تاسو ماته ووایئ ځه چې دې سړي ته خپل ځان یاد دی که نه یادول تاسو ډوډۍ ته وایئ دا ډوډۍ که ته یېره کړي تا نه هېروي مه هېرېږه دا ډوډۍ که ته یېره کړي که نه تا نه هېروي دا رزق که تا نه خطا شي ته ترې نه خطا کېږي دا په تقدیر کې لیکلی شوی دی په تا پسې به راځي که بیمار په کټ کې پروت وي خوځېدی نه شي ستا خواله به راځي او که لاس پو دي بلکل کار نه کوي یو انسان به دله په خوله کې دا رزق درکوي خو درکوي به دله زه دغه یادول درته نه یم دا خو موږ ټول خپل ځان دومره یاد ساتلی دی چې تپوس یې مه کوو ځان یاد ساتل دې ته وایي چې یو سړی دې سوچ کړي چې زما به کېږي څه په قبر کې زه به الله له څه جواب ورکړو هغه همیشه ژوند دی دا وختي طور دی هېڅ خبر نه که به غریبۍ کې تېر شو په سختو کې تېر شو یو څو کاله دي او د سترګې د رب په اندازه کې تېرېږي د سترګې د رب په اندازه کې شپېته کاله عمر به دي د نیمې نه زیات ته کېدی شي والی لږ پاتې دی که دا لږ ته لږ سخته تېرم کې څه خبره نه ده خو هغه همیشه ژوند دې خراب شو دا ته ځان تباه و برباد کړو نو دا الله ناشنا خبره کړې داسې سوچ پکې وکړي الله وایي زه یې هېر کړم ما د هغوی نه د هغوی ځانونه یې هېر کړو
او انسان ته خپل ځان اله یادي چې دی د خپل ځان سره حساب کوي. لکه اوس یو سړی 40 کاله عمر یې دی، 30 کاله عمر یې دی، 50 کاله عمر یې دی، 60 کاله عمر یې دی، دی په دې دومره کلونو کې چېرته دی نه دی ناست چې ده د ځان نه تپوس کړی چې تا د الله دپاره څه کړي دي او څه دې نه دي کړي. د دې سړي نه خپل ځان نه دی هېر هېر دی چې که نه یاد دی ورته هېر دی چې. امام احمد بن حنبل رحمه الله یو اثر راوړی عمر بن خطاب نه. عمر بن خطاب وی دې ته غوږ کېدی، وی حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسب، د ځان سره حساب کتاب وکړئ مخکې د دې نه چې الله در سره وکړي. وزنوها قبل ان توزنوا، او دا خپل عملونه وتلئ مخکې د دې نه چې الله یې وتلي. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. که سبا دپاره اسان حساب کتاب غواړئ نن یې د ځان سره وکړئ، سبا به اساني. سبا کوم حساب دی؟ قیامت په ورځ.